لیکو سید پوبانو جارو کاما در غړمی استاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعلمنا ویناته لیکو سید پوبانو جارو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسالة بعده ولعنة الله على من ادعى النبوة بعده اما بعد. ایورور دا پوښتنه کړې چې سړی استنجا وکړي او دغې نه وروسته د اوداسه په لمنځ کې چې نور دی لګیا وي چې نور اودس وکوي په دغې وخت کې خروج د هوا او د ریح وشي د انسان نه، نو آیا بیا به د سر نه استنجا کوي او که نه؟ دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې کله دی استنجا وکړي او بیا په نور اوداسه باندې لګیا شي، نو په دې وخت کې د ده نه هوا خارجه شي، مقعد یې او د استنجا ځای یې که وچ وي او که لوند وي، بیا دوه ځلي استنجا نشته ده، هغه یو ځل استنجا چې ده هغه کفایت کوي. صاحب د رد المختار فرمایي، علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله هغه فرمایي فلا یسن من الریح، سنت نه ده استنجا د ریح نه او د هوا نه. ولې؟ لأن بخروج الریح لا یکون علی سبیل الشی، دا په څه طریقه باندې نه دی فلا یسن منه، نو سنت نه دی منه د دغې استنجا نه د دغې ریح نه چې هوا ترې خارجه شي، نو دا مسنون نه ده چې دا بیا استنجا کا، بل هو بدعتون، بلکې دا بدعت دی چې دوه ځلې استنجا کوي. رد المختار اول جلد دی صفحه ده 246 فصل فی الاستنجا. او همدارنګه علامه ابن نجیم مصری په بحر الرائق کې فرمایي لأن بخروج الریح لا یکون علی سبیل الشی، وی که چیرې دنه ریح او هوا خارج شي هیڅ فرق نه کوي، نو فلا یسن منه، دون مسنون نه ده چې بیا به استنجا کوي، بل هو بدعتون، دا بدعت دی. نو بناء چې یو ځل د استنجا کړې ده دغې نه وروسته په اوداسه لګیا شوې، هوا درنه خارجه شوله، بیا دوه ځلي استنجا نشته. البحر الرائق اول جلد او صفحه ده 240 باب الانجاس. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاسو د دیني پوښتنې جوابونه کوي مناظر اسلام الشیخ ابو حذیفه مفتی محمد حسن حسان دیوبندي حفظه الله. نا حبیبا رمزیتا یم دا مرونو امیدوارا په خور زړګي